سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري شپږویشتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 18 سره برابره ده. وزیر صافی او تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. اسرایلی بریدونه جبري بې ځایه کول او د غزې انساني ناورین پراخیږي. اسرایلی پوځ په غزه کې خپل بریدونه پراخ کړي او د غزې ښار له جنگي سیمو څخه د فلسطینیانو د جبري ایستلو نوی پلان یې پیل کړی. ټرمپ وایي له پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه هیڅ معامله نه ده شوې او اروپا ته د پوتین خبردارۍ له تحریکونکو ګامونو دې ډډه وشي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرایلی بریدونه جبري بې ځایه کول او د غزې انساني ناورین پراخیږي. اسرایلی پوځ په غزه کې خپل بریدونه پراخ کړي او د غزې ښار له جنگي سیمو څخه د فلسطینیانو د جبري ایستلو نوی پلان یې پیل کړی. د پوځ عرب ژبې وایان ویلي بې ځایه شوي ته به د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو لخوا خیمې او د سرپناه وسایل برابر شي. خو ملګرو ملتونو تر اوسه دا موضوع نه ده تایید کړې او دا پلان یو خطرناک پرمختګ بللی. ورته مهال په تازه هوایي بریدونو کې اسرایلي ځواکونو د غزې ښار الاهلي روغتون په نښه کړی چې لږ تر لږه 7 کسان یې وژلي او ګڼ نور ټپیان دي. دغه راز د شجاعیه، زیتون او اسقوله سیمو کې هم درانه بریدونه شوي. په یو برید کې یو کور په نښه شوی او 4 کسان پکې ژوبل شوي. په داسې حال کې چې د المواسی په نوم خیمایي سیمه چې مخکې امن بلل کېده هم تر هوایي برید لاندې راغلي چې پکې پلار، مور او یو 2 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. بلخوا د غزې روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 4 ساعتونو کې 11 تنه د لوږې له امله مړه شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د شفا روغتون مشر خبرداری ورکړې چې 200 ناروغان د درملو او خوړو د کمښت له امله له مرګ سره مخ دي. د اسرایلي لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په وینا د حماس پر ضد بریدونه به دوام ولري که څه هم دا چاره د پاتې اسیرانو ژوند ته جدي خطر پیښوي. له دې سره هم مهاله په تل ابیب کې لسګونه زره اسرایلیانو لاریون کړی او د جګړې پای او د اسیرانو بیرته ستنېدو غوښتنه یې کړې. د غزې ماشومانو لپاره د ویزې د بندیز پریکړه او پراخ لاریونونه. د فلسطیني ماشومانو لپاره د مرستې صندوق د امریکا له حکومت غوښتي چې د غزې خلکو لپاره د ویزو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. د خیریه بنسټ دغه اقدام خطرناک او غیر انساني بللی او ویلي دي چې دا پریکړه به د هغو ماشومانو لپاره د نه جبرانېدونکو زیانونو لامل شي چې د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره امریکا ته وړل کیږي. یاد بنسټ وایي چې ډېری ناروغ ماشومان د درملنې لپاره مصر او اردن ته وړل کیږي خو یوازې لږ شمېر امریکا ته انتقالیدل. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا هم د واشنگټن دغه پریکړه غندلې او هغه د اسرایلي نسل وژنې پر وړاندې د امریکا د حکومت د شراکت یوه بیلګه بللې ده. په همدې حال کې د اسیرانو کورنیو د یو ملت پراخ اعتصاب اعلان کړی څو پر لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو فشار زیات کړي چې له حماس سره تړون وکړي او اسیران بیرته راولي. ورته مهال نړیوالو ښارونو کې هم د پراخه مظاهرو راپورونه ورکړل شوي. په ځانګړي ډول د نیویارک او ټورنټو په کوڅو کې زرګونه کسانو د اسرایل د جګړې او د غزې د محاصرې پر ضد شعارونه ورکول. ټرمپ وایي له پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه هیڅ معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د الاسکا په 3 ساعته غونډه کې وویل چې که څه هم خبرې ګټورې وي خو د اوکراین جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. ټرمپ په لنډو څرګندونو کې وویل چې یو شمېر مسلو کې توافق شوی خو اساسي مسله لا هم نه ده حل شوې او دا به د اوکراین ولسمشر زیلنسکي پورې اړه ولري چې څه ډول پر مخ ځي. نوموړي د بندیزونو یا فشارونو یادونه کړه چې دې موضوع د کیف او اروپایي متحدینو اندېښنې زیاتې کړي. بلخوا بیا پوتین هم د خبرو د تفاهم یاده وکړه خو پرته له وضاحت. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو ته د اوکراین نږدې کېدل باید ودرول شي او د شخړې اصلي لاملونه باید حل شي. یاده غونډه پرته له کوم رسمي توافق یا پایلو پای ته ورسېده او کیف یا اروپایي اتحادیې تر اوسه څه نه دي ویلي. زیلنسکي ټرمپ سره د لیدو په درشل کې اوکرایني پوځ ختیځ کې پرمختګ کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې ټاکل شوی سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري ادعا کړې چې اوکرایني ځواکونه د روسي پوځ په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پرمختګ کړی دی. اوکرایني ځواکونه وایي سومي ښار ته نږدې روسي ځواکونه تر 2.5 کیلومتره په شا تنبولي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلان شوی چې نړیوالې هڅې د جګړې د ختمولو لپاره روانې دي. ولسمشر ټرمپ چې مخکې د سمدستي اوربند غوښتنه کوله اوس وایي دواړه خواوې باید د سولې خبرې وکړي چې دا دریځ د کیف او اروپایي متحدینو له غوښتنو سره توپیر لري.
زيلنسکي ټینګار کړی چې روسیه هڅه کوي د خبرو اترو لپاره له نظامي بریا کار واخلي، خو هغه وایي اوکراین به خپلې سیمې روسیې ته پرېنږدي. په ورته وخت کې د الاسکا په غونډه کې چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ وشوه، حکومت څرګنده موافقه نه ده شوې او روسیې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د پاکستان په کوهاټ کې د وسلوالو په برید کې 9 تنه وژل شوي. په خیبر پښتونخوا کې د کوهاټ ولسوالۍ په ریګي شینوخیل سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو د ډزو په یوه پیښه کې 9 کسان وژلي دي. چارواکو پیښه تایید کړې او وایي چې وژل شوي کسان له 19 تر 21 کلنیو پورې عمر لري، چې تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی افشا شوی او د برید اصلي انګیزه هم نه ده معلومه. راپورونه وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي او تر دې دمه هېڅ وسلوالې ډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په خیبر پښتونخوا کې په وروستیو میاشتو کې د هدفي بریدونو لړۍ زیاتې شوي چې له امله یې امنیتي اندېښنې پراخه شوي دي. بلخوا بیا د سیمې خلک وایي د پوځ پراخ عملیاتو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. او د پای خبر همدا چې اروپا ته د پوتین خبرداري له تحریکونکو ګامونو دی ډډه وشي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د الاسکا په ایالت کې له ډونالډ ټرمپ سره تر لیدنې وروسته وویل چې اروپا باید له تحریکونکو ګامونو ډډه وکړي، ځکه دا کار کیدای شي د اوکراین د سولې بهیر زیانمن کړي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې د اوکراین د امنیت لپاره ګټورې کیدای شي، خو اروپایي هیوادونه باید داسې د پردې تر شا معاملې یا ګامونه پورته نه کړي چې دغه پروسه له خنډ سره مخ کړي. پوتین وایي د خبرو بریا د ټولو اړخونو پر مسؤل چلند پورې تړلې ده او اروپا باید د پردې شاته سیاسي لوبو پر ځای د روانو سوله ییزو هڅو ملاتړ وکړي. له دې سره زموږ بهرني خبرونه هم پای ته رسیږي. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.